سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته نن به موږ تاسو ته د ګډ یعنی د پسه د سیخ کبابو یعنی د تیکو ترکیب درښکاره کوو. دا ویډیو د سره وګورئ د ډیر یو مزیدارو خوندورو کبابو یعنی د تیکو چلبه زده کړئ. د دې لپاره به زموږ په کار وي 3 دانې پیاز. دا به دغسې په 4 برخو کې تقسیم کړئ. او 6 دانې د اوږې به هم دغسې زموږ په کاریږي. دا به په یو مکسر کې ورواچو او ښه به یې حل کړو. چې دې حد ته راورسي. کو ستاسو سره ماشین نه وي نو په لاس باندې هم کولی شئ. موږ 1 کیلو د ګډ یعنی د پسه غوښه په دغه مقدار باندې پرې کړې ده. تاسو کولی شئ چې د نورو غوښو نه هم کار واخلئ او نورې غوښې هم په دغومره مقدار باندې پرې کړئ. یوه ټوټه یعنی کپړه یعنی ټوکی به په دغه غوښې د پاسه دغسې خوره کړئ او دغه حل شوي پیاز او اوږه به په دغه کې ور واچوئ. اوس به دا ټوټه یعنی دا کپړه دومره وزورئ چې د دې نه دا ټولې اوبه دې غوښې ته وځي. د پیازو اوبه غوښه نرموي او اوږه د غوښې نه دغه بوی وباسي. په لاس باندې به دا غوښه په دې پیازو اوبو کې ښه ولړئ. سر به یې پټ کړئ او کم از کم به د 3 غنټو دپاره او زیات نه زیات د 40 غنټو دپاره اخته کېدو ته پرېږدئ. که څوک د غټې غوښې نه کار اخلي نو کم از کم به 6 غنټو دپاره او زیات نه زیات 2 ورځې به اخته کېدو ته پرېږدئ. موږ خپله غوښه 18 غنټې اخته کېدو ته پرېښودې وه. اوس به پکې یوه وړه قاشوغه مالګه ور واچو. تاسو کولی شئ چې یوه غټه قاشوغه د سیخ کباب مساله هم ور واچوئ. که څوک ورته لاسرسی نه لري نو لازمه نه ده. یوه وړه قاشوغه تور مرچکی به ورته هم ور واچوئ. که څوک د زیتونو یعنی اولیو اویل لري یعنی د زیتونو تیل لري نو هغې نه ورته 2 قاشوغې ور واچوئ او که هغه نه لري نو تاسو ورته کولی شئ چې د خوراک 2 غټې قاشوغې تیل ورته ور واچوئ. اوس به یې ښه د یو بل سره ولړو او ګډ وډ به یې کړو. کم از کم د 15 منټو دپاره به یې پرېږدو اخته کېدو ته. اوس به یې وګورو چې مالګه یې پوره ده ځکه چې په یوه نیمه مساله کې مالګه هم وي. نو که مالګه یې کمه وه نو تاسو کولی شئ چې یوه وړه قاشوغه مالګه هم ور واچوئ ځکه چې زموږ د دې مالګه هم کمه وه. موږ دا غوښه په کور کې د بجلۍ په ګریل باندې تیاره کړې ده. دغسې د نري سیخانو نه هم کار اخیستی دی. که تاسو یې چېرته په سکرو باندې تیاروئ نو تاسو له پکار دي چې دغسې د پلن سیخانو نه کار واخلئ ځکه چې بیا تاسو د اور په سر باندې دا سیخان تاوهئ نو که نري سیخان وي نو دا سیخ بیا تاویږي او غوښه بیا نه تاویږي. نو همیشه چې په سکرو باندې پخوئ نو د دغسې پلن سیخانو نه کار اخلئ کوم چې ما تاسو ته په تصویري یعنی دغه عکس کې درښکاره کړي دي. نو ټولې غوښې به دغسې په سیخانو کې تیرې کړو. څرنګه چې ما تاسو ته وویلې موږ د بجلۍ د ګریل نه کار اخیستی دی. یعنې تاسو کولی شئ چې په کور کې ستاسو سره هغه کوم طبخی وي په هغې باندې هم تاسو دا پخولی شئ.
چې تاسو دا اندازه وشوله چې اوس دا تیکي یعنی دا کباب وچ شوي دي، نو تاسو کولی شئ چې دغه لوښي نه پسې دغه اخته کړم چې پسه کې دا د دغې دا اوبه په سر باندې لږې لږې ور واچوئ چې وچ را نشي. اوس به وګورو چې غوښه کم حد ته رسېدلې ده. نو دا د پیازو دومره نرمه کړي چې تاسو یې په دې حد کې هم خوړی شئ. دې ته میډیم وایي، یعنی درمیانه پخ شوې ده. چې وم لیدله چې میډیم پخ شوې ده، نو کو تاسو میډیم نه وي خوښه نو بیا به ورپسې اور لږ کم کړئ. نو کو تاسو یې چېرته په سکرو پخوئ نو د اور نه به یې لږ لرې کړئ چې د دننه نه هم سمه نوره هم پخه شي. نو د دې چیک نه پس بیا منګه تقریبا 10 منټه نور هم په اور باندې پرېښوده، په کم اور باندې. د کم اور نه مقصد دا دی چې د درمیانه اور نه لږ غونده کې زیات. نو اوس دا دی وبه ګورو 10 منټه بعد چې دا غوښه څنګه تیاره شوې ده. نو زمونږ غوښه بیخي د دننه هم تیاره ده، جوړه ده. که ستاسو زمونږ دا ویډیو خوښه شوې وي نو زمونږ د چینل سبسکرایبول درنه هیر نشي. د دې سره اوس موږ ستاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.